خدای ته د خوشحالۍ نه ژړا راځي او دا زړه مې داسې خدای دې دغه زمونږ مینه وال زمونږ پښتانه که لر دي که بر دي او په نړۍ کې چې چېرته اوسېږي خدای دې دوی ژوندي او خوشحاله لري او چې ما ته یې دومره عزت او دومره عزت افزایي او زما یې دومره قدر وکړو چې زما نه ډېر لوړ خدای دې بس پښتون آباد لري. د پښتو ژبې د غزل شهنشاه خیال محمد دغه د اوښکو ډکې سترګې د غم یا خفګان په وجه نه بلکې د هغه خوشحالۍ برخه ده کومه چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دغه د پښتو ژبې لوړ هنرمند ته د پښتون قام له طرفه ډالۍ کیږي. په خیبر پښتونخوا مرکزي ښار پېښور کې راجوړه کړې شوې د خیال اونې د امن اونې لا نوره هم مخ په وړاندې تللې ده او د صوبې په دویم لوی ښار مردان ضلع کې هم په شخصي توګه ونمانځلې شوه چې پکې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي په خصوصي توګه نوي کول ډیر په مینه ګډون وکړو. د غونډې منتظم عمران ماندوري ډیو ریډیو او ټي وي سره د خبرو په مهال دغه غونډې په حواله د خپلو خیالاتو اظهار صداسي کوي. خیال محمد لاله په درناوي کې چې دا کم پروګرام دی دا زموږ ډېر وخت نه ورمانو یو سوچ مو چېرې موږ د پښتو ژبې چې هغه خلک چې هغوی د پښتو ژبې دومره خدمت کړی دی چې د هغوی په ژوند موږ د هغوی اعتراف وکړو. دا نننۍ غونډه په دې تسلسل کې موږ راغوښتې چې دغه شان به مخکې ځو خو خیال محمد لاله چې د پښتو ژبې کم خدمت کړی دی نو هغه په ټوله دنیا پښتنو ته څرګند دی پټ نه دی. د پښتو ژبې چې کم غزل او د هغه کومه وینا ده نو هغه یو سکون او د انسان د پښتنو هماغه سوچ هغه عکاسي کوي چې د هغه وینا کې که د بهترین لیکوالو وینا هغه کړې ده خو لکه اواز داسې خدای ورکړی دی چې هغه اواز کې داسې یو دغه دی چې هغه هر پښتون ګڼي چې دا دې کومه وینا کوي دا لکه زما د اړه اواز دی. په دغه سلسله کې دا ملګري راغونډ شوي نن دلته د هغوی په درناوي کې دا پروګرام دی او په دې هلو ځلو کې موږ په هر ځای کې کوشش کوو چې دغه شان د موږ لیکوال د ادب خاوندان د موږ پروفیسران ډاکټران چې څوک د دې وطن او د دې ژبې او د دې قام خدمت کوي چې د هغوی موږ هم دغه شان د هغوی په ژوند هغوی له درناوي ورکړو هغوی له عزت ورکړو هغوی له احترام ورکړو. په دې موقع وینا کوونکو خیال محمد استاد ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې. د 40 کالو راهیسې د پښتو ژبې دپاره د هغوی د محنت ستاینه یې وکړه او په دې خبره یې هم ټینګار وکړو چې د خیال محمد استاد په شان د پښتو ژبې یوازې هنرمندان نه بلکې ټول اتلان دې د هغوی په ژوند باندې وستایلی شي. په دې موقع په غونډه کې موجود د پښتو ژبې نوموړی هنرمند بختیار خټک وایي چې دغه د خیال اونې د امن اونې اوس ورځو ته محدود نه ده بلکې په میاشتو روانه ده. دوی امید څرګند کړو چې داسې قسمه غونډو سره به د پښتو ژبې هنرمندانو ته هم حوصله ترلاسه شي. د خیال اونۍ چې کومه ده هغه اوس د خیال اونۍ نه د خیال میاشتنۍ شوه د خیره سره که نه دا غونډه میاشت لګیا دی مسلسل لمانځلی کېږي والله دې کېږي دا تر 3 میاشتو پورې او دا تر کاله پورې عمده تحریک یا دا سلسله دغه رنګ روانه نو دا دې غونډه کې ټولو نه د فکر وړ خبره چې ده د ما په نیز باندې هغه دا ده چې د تیر مسلسل ادوارو کې تاسو وګورئ چې په پښتونخوا کې یا په غونډه نړۍ کې څومره پښتانه دي چې کومه خبرې روچته کړې ده نو د هغې ورسره برغ مخالفین هم روچت شوي دي. واحد خیال صاحب ته الله پاک دا یو ورځ ورکړې ده چې هغه نوم کله څرګند شو مخې ته راغله نو یو اړخ نه پې هم هېڅ قسمه داسې نیګیټیو پوینټس خبرې اترې روچتې نه شوې. دا ډېر لوی د عزت او د اعزاز خبره ده. اوس وخت سره سره په دې سیمه کې امن راځي دلته کې بحالي کېږي د هر څه نو یقینا چې د فن او د فنکار بحالي به ورسره هم کېږي. د خیال اونې د امن اونې نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې نمانځلې کېږي بلکې په غربي هیوادونو یورپ، امریکا، انګلینډ او کینیډا کې هم د پښتو ژبې د دغه لوړ هنرمند د هنر ستاینه کېږي. د کیمرامین هاشم علي سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ټي وي مردان. राती 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 तुम दिशे